دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه ورځ ویلې څوک په دې معنی دا خبرې زده کړي چې خپل عمل په وکړي یا یې بل ته ور وښیي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه ویلې چې زه که خپل عمل ونه کړم بل ته خو به یې وښیم. وایي مخکې وخت کې د صحابو اول خیال دا و چې څه چې زده کوي عمل به پکوي. مقصد غایه د علم نه عمل ده، نو که عمل نه وي دغه علم حاصلول عبث ده، بلکې د تا دپاره په تا حجت ده. رب کریم خو مو دې وساتي. روایت کې راځي تر ټولو نه لوی عذاب د هغه عالم ده چې د ده علم ده ته ګټه نه یې رسولی. د ده علم ده ته ګټه څه معنی؟ په خپل علم عمل نه یې کړی. تر ټولو نه سخت عذاب به د دغه عالم. نو د دغې وجې نه دوی به نه زده کول مګر هغه شی چې عمل به په کوه، چې عمل به نه و هغه زده کول نه، چې خو بیا خو د ما د غاړې توق ګرځي. خو نبی علیه السلام په دغه حدیث کې دوی ته تنبیه ورکړه چې د علم غایې دوه شیه دي. دا مقصد اصلي ده د علم نه چې په خپله به عمل پکې، خو دا مقصد اصلي ده چې بل ته بې رسوي. اوس نو که دواړه په چا کې راغله دغه د علم پوره مقصد حاصل کړه، دواړه ګټې وکړې، خپل هم په خپل علم عمل کوي، بل ته یې مور وکړه. خو که څوک علم وکړي په عمل کې کمزوری ده خپله، خو بل ته داسې چاته عمل علم ور وښیي چې هغه بیا په هغه علم عمل کوي، د هغه په ټولو ثوابو کې دی ورشریکېږي که نه ورشریکېږي. ګورې خپله د عمل په لحاظ کمزوری شو، دغه مقصد خو نه شو پوره د علم، دا تاوان خو راغی. خو داسې خو مه که چې دواړه تاوانونه ځان باسي، چې ښه نو چې خپل عمل نه کوم نو بل ته یې د چیش دپاره بل ته نو بیا څه کوم چې زده کوم یې. خو دا وکړه چې خپله کمزوری بل ته هغه چې مسله درته معلومې بیان کړه چې هغه عمل په وکړي، د دغه تعلیم هم ثواب خدای پاک درکوي. آینده کې چې هغه څومره عمل کوي بیخي کې په ثوابو کې ورګډېږي. د موږ د استادانو د موږ د ائمه کرامو په ثوابو کې د موږ د ټول عمل را سره شریک دي که نه دي؟ یو مقام ته ځکه څوک نشي رسېدی. نو نبی علیه السلام ویل څوک به زده کړي چې خپل عمل په وکړي یا یې بل ته ور وکړي. حضرت ابو هریره ورته ویل زه وایي زه یې د لاس نه وینم چې ګوره 5 شیان راته حساب کړه، دغه ته خیال کوه. اول یې راته ویل اتق المحارم تکن اعبد الناس، د حرامو نه ځان وساته تر ټول خلکو نه به لوی عابد بیا ته یې. د حرامو نه ځان وساته تر ټول خلکو نه به لوی عابد بیا ته یې. دغه څه معنا ده؟ د دغه معنا رشید احمد ګونګوي صاحب داسې کوي، وایي په انسان باندې طاعت د ده په نفس دومره نه دي بوج لکه د قدرت د ګناه په وخت کې د ګناه نه ځان ساتن چې ډېر بوج دی. ګورئ لمونځ کول په نفس دومره نه ده بوج، پیټه نه ده، دومره درندوالی نه ده لکه دا خبره چې ډېره پیټه ده چې په روپیه واوښتي اوس د روپیه نه ځان وساتي. دغه ځان ساتنه ډېره مشکله ده. اوس نو چې د یغ نه د ځان وساتو سره له دې نه چې په روپیه واوښتې، خدای نه خسته په زنا واوښتې، په لیواتت واوښتې، په یو بله ګناه د قدرت پیدا کړه چې دلته د نفس شوق بیخي ډېر ده ورته، ته هلته نفس را کنټرول کړه. وایي دا بله خو نسبت په نفس دومره بوج نه ده، دا خو یا خدای پاک توفیق درکړي، اطاعت خو بیا ځای خود کړی شي. اصل د ګناه نه ځان ساتل ډېر مشکل ده، چې د ګناه نه د ځان وساتو توفیق د اطاعت وایي خدای پاک خود درکړي. نو په ټول دین عمل راغی، بیا تر ټولو نه عبادت شوې که نه شوې؟ یو سړی ګناه هم کوي یو نیک عمل هم کوي، تا دواړه شی راغلی. دومه خبر د حرامو نه ځان وساته تر ټولو خلکو نه به لوی عابد ته یې. خو دا ټول دین ته اشاره ده. ولې د ګناه وکړل حرام ده، د حرامو نه ځان وساته. د عبادتو پرېښودل حرام دي، د حرامو نه ځان وساته. لمونځ پرېښودل روا دي، روژې پرېښودل روا دي، زکات پرېښودل روا دي، خو هغه ترک حرام ده، د حرامو نه ځان وساته. د ګناه وکړل حرام ده، د حرامو نه ځان وساته. دا په جوامع الکلم خدای پاک ورکړي پیغمبر علیه السلام ته. په دا یوه خبره ټول دین راغی که رانغی، ځکه به تر ټولو خلکو نه عبادت.
او یا درېمه معنا تنبیه ده په دې چې انسان ته تر جلب د منفعت دفع د ضرر ډېره مهمه ده. لکه بله ورځ موږ تاسو ویلې ټول عمر نفل مه وکړه، خدای پاک دې په نیسي عذاب درکوي، خو چې یوه ګناه درنه وشي اوس مو بخاري کې ونه ویله که د خدای درته خوښه شه عذاب درکوي بیا که نه درکوي. نفلونه ډېر مه کوه، وظیفې ډېرې مه کوه، خو د ګناه نه ځان وساته. چې بیا دا لږ فرض کې صرف دا لمونځ کوه، روژه نیسې، زکات، هغه 5 بناوې د اسلام کوې چې ټول عمر نفل ونه کړم، خو چې د ګناه نه ځان وساتې عمل به دې خوندي وي، ضایع شوی به نه یې، تر ټولو نه به ابد یې. بل که هلته یو طرف ته نیک اعمال ډېر کړي دي خو بل طرف ته ګناهونه تر شوي دي، بېرته عملونه برباد شوي. دوم ورضی بما قسم الله لك تكون اغنى الناس، ته راضي اوسه په هغه څه چې خدای پاک درته تقسیم کړي لیکلي، تر ټولو خلکو نه به غني وي، موړ به یې. د دغه وایت څه معنا ده؟ د دغه دا معنا ده چې نبي علیه السلام یې غنا مړښت د دنیا ډېروالي ته نه ویل کېږي. اصل غنا د زړه ده چې زړه دې غني شي. د دغې وجې نه وایي موږ وینو چې دا ډېره دنیا لري خو چې غنا د زړه نه لري، حرص لري، تر ټولو له خلکو نه وږي دی. ولې دوی د طلب په طلب کې شپه ورځ لګیا دي خو وږی کوشش ډېر کوي. دا ماړه ټول عمر په سفر کې دی وخت تېري، په ستړي کې دی وخت تېري، تکلیفو کې دی وخت تېري. ولې وایه وږي ډېر دي، زړونه یې وږي دي. اصل کې غنا د زړه ده. نو د زړه په خبره غني که زړه غني که نو تر ټولو خلکو نه به ته غني یې. ابوالحسن شاذلي قدس الله سره غالبا هغه ویې د زړه غنا دا ده چې خدای په خلکو ته طمع مه که، د خلکو نه نظر قطع که، طمع مه که، خو خدای پاک ته امید زیات تر هغه مه لره چې کومه یې درته لیکلې ده. ګوره خلکو ته خو یو وارې التفات مه که، خو خدای پاک ته ډېر امید زیات تر هغه مه لره چې هغه درته لیکلی چې کوم په تقسیم کې ازل کې درته لیکل شوی تر هغه نه زیاده درته پیدا کېږي. نو ځکه ویایي په طلب د رزق کې محتاط اوسېږه، حرص کېږه مه، د حلال و حرامو کوششونه مه کوه چې هسې دنیا ډېره کړي چې خدای پاک درته لیکلي نه یې چې شپه ورځ یوه کې نه ډېرېږي، او چې الله درته لیکلي په ترک د طلب هغه ترکېږي نو ته به یې نه غواړې، کوشش په نفس کوې، نوکري مزدوري یو څه به هم نه کوې، خو چې الله درته لیکلي د یو طرف نه به سړی راشي 1 لک روپۍ به درکړي. یو سړی 1 لک روپۍ په څومره وخت کې ګټي؟ مزدوري پسې کوي، طلب پسې کوي، کوشش پسې کوي، خو غریب 1 لک نشي پیدا کولی. خو تا ته چې الله تعالی لیکلي ناشنا سړی، ناولده سړی، د کابل ورځ ما یو مثال درکړو چې اوس په بندیخانه کې خدای زړه ته ور واچول. دریم همسایه سره نیکي که نو ته به کامل مؤمن یې. څلورم نورو مسلمانانو ته هغه څه خوښوه چې ځان ته یې خوښوي نو ته به کامل مسلمان یې. دلته اوس یوې نکتې ته وګورو، د همسایه سره نیکي که دلته مؤمن په تفریق نو ته به کامل مؤمن شې. د باندې د عامو خلکو سره ښه ژوندون که دلته هغه څه خوښوه چې ځان ته یې خوښوي ته به کامل مسلمان شې. دلته د اسلام ټکی وویلې. وایي دا وجه یا دا ده چې د همسایه سره نیکي اکثره پټه وي، خلک یې نه ویني. دیوال یې در سره نښته یې ماښام په تیاره کې د کور کې لانده بل وکړو، دته دې هم یوه کاسه ور ولېږله. چا ولیده؟ ایمان هم پټ شی ده. دغه احسان د همسایه سره هم اکثره پټ وي، او د نورو خلکو سره ښه سلوک دا خو ښکاره وي، هر څوک ویني دا ډېر ښه ګزاره کوي د خلکو سره، کاروبار کې په هر څه کې. نو هلته اسلام علانیه ده، ایمان پټ ده، ځکه دا وایي. یا د ایمان مقام خو تر اسلام جګ ده. ګورې ایمان خو بنیاد د اسلام خو دا ظاهري اعمالو ته ویل کېږي. د همسایه سره احسان تر پردیو خلکو د احسانه د دغه ثواب ډېر ده، مقام یې ډېر جګ ده. ولې؟
ډیر نه ډیر تکلیف چې سړي ته رسیږي د چا د لاسه؟ د امسایه د لاسه. اوس سره له دې نه چې دی د تا په فصل در لګېږي، د تا د کنکي سره د ده کنکي جنګونه کوي، د تا مال ته تاوان در کوي، خو ته د هغه باوجود هم د ده سره احسان کوي. دا نو د ایمان کامل زړه ډېر صفا ده، د الله سره ډېر عشق و محبت ده چې د خدای د رضا دپاره بیا هم ته نیکي کوي. د نورو خلکو سره خو چې کوي هغه خو بد هم نه دي ده رسولی، لرې خلک خو تا ته بد هم نه رسولی، نو د دغه رتبه لږ ټیټه شوه. د امسایه سره رتبه لږ ټیټه شوه، دغه ته یې اشاره وکړه. څلور پنځم ډېر خانده ما نبي علیه السلام ورته دا خندا ډېره دا د انسان زړه مړ کوي. او خدای هم دې وساتي چې زړه مړ شو فیض ورک شو. اکتساب د فیض خو ژوندی کوي. دیني بیانونه چې اوري ګټه چې تر اخلي هغه څوک خو چې ژوندی وي. خدای په کافر ته مړ نه دی ویلی وما انت من انک لا تسمع الموتى. دغه کافر د مړي حیثیت لري. ډېر زړه ما پورې خوره خدای پاک ورته نبي علیه السلام ته مړي ته نصیحت څه ګټه لري؟ مسلمان ته نصیحت کوه ګټه تر اخلي. مسلمان ګټه تر اخلي، کافر خو ګټه نه تر اخلي. اوس زړه چې مړ شو، قساوت راغی، جفا راغله، غلظ راغی، هر څه راغله، بیا شوق د طاعت نه پیدا کېږي، د عبادت نه پیدا کېږي. که ښې خبرې واوري، خدای دې وساتي منافقین به د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست وو، ظاهره دعوه د اسلام هم درلوده، د دوی په عربي ژبه ورته غږېدو، په هغه فصیحه مبارکه ژبه غږېدو، په هغه واضح بیان غږېدو چې هر کنکی او کشر پپېدو. خو د هغه باوجود د دوی زړونه مړه وو چې د باندې به راوته ماذا قال آنفا. دا اوس یې څه ویلې؟ ګوره خو زړه مړ ده، غوږونه روغ دي، سترګې روغې دي. د نبي علیه السلام په مجلس کې ناسته، خپل عربي ده، په عربي ورته غږېږي، په ښه فصیحه عربي، په سوکا سوکا، حتی کله کله یوه خبر به 3 وارې ورته وګرځوله. خو د هغه باوجود یې باندې به چې وتې هغه مخلص مسلمان څنګه به پوښتنه ماذا قال آنفا، دا څه ویلې؟ نو خدای نه خواسته الله زموږ زړونه ژوندي کړي چې زړه غافل وي. د استاد خبر به هم اثر نه کړي، د پیر خبر به هم اثر نه کړي، د یو واعظ خبر به هم اثر نه کړي. خو زړه مړ ده. دا اسباب دي چې څومره د دنیا محبت زیاتېږي زړه مړ کېږي، چې څومره خنداوې ډېرېږي د خندا نه غفلت وروسته بیا روان ده، چې څومره د خدای نه غفلت ډېرېږي زړه مړ کېږي. زړه د خدای په دین، د خدای په ذکر ژوندی کېږي. چې څومره هغه کوشش وي بیا به غیبي خبرې اورې. ښکاره استاد خو څه کوي؟ بیا به الهامات وي، غیبي خبرې به هم بیا اورې.